د خوشحالۍ او پرمختګ څلور خبرونه چې په اورېدو سره به یې د خوشحالۍ احساس وکړئ. دا چې دا څلور خبرونه څه دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی خبر: افغان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د سیخ ګول له پلوه 90% ځان بسیاینې ته رسېدلی دی. د سوداګرۍ او صنعت وزارت یو چارواکي ویلي چې د سیخ ګول پر فابریکو خصوصي سکتور تر 300 میلیونه ډالرو پورې پانګونه کړې ده. د سرچینې په حواله دغو فابریکو تر 10,000 پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ویل شوي چې افغان فابریکې تر ډیره له 8 میلي څخه تر 14 میلي پورې سیخ ګول تولیدولی شي. افغان فابریکې د اوسپنیزو ګاډرو په تولید کې لا هم ستونزه لري او له دې اړخه افغانان بهرني تولیدات کاروي. د ایران ګاډرې په افغانستان کې له زیاتو کاریدونکو اوسپنیزو توکو څخه ګڼل کیږي. دوهم خبر: د ماشومانو د زړه د جراحۍ لومړی مرکز په کابل ښار کې پرانیستل شو. د افغانستان اسلامي جمهوریت د عامې روغتیا نوماند وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني پرون د ماشومانو لپاره د زړه عملیات لومړنی مرکز پرانیست غونډه وکړله. دا د ماشومانو لپاره په دولتي سکتور کې د جراحۍ یعنې عملیات خونې لومړنی مرکز دی چې د سیاحتي طفل اندرا ګاندي روغتون په چوکاټ کې رامنځته شوی دی. دا مرکز د ایټالیا هیواد په مرسته په معیاري ډول د مجهزو طبي وسایلو پر درلودلو سره جوړ شوی دی. دریم خبر: د هوایي دهلیزونو له لارې د 4,000 ټنه وچو او تازه میوو صادر پیل شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې له قرنطین وروسته پروازونه زیات شوي او د روان لمریز کال له پیله تر اوسه 4,000 ټنه وچې او تازه میوې بهر ته صادرې شوي دي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیزونو له لارې د پام وړ صادرات زیات شوي دي. څلورم خبر: مالی وزارت وایي تیرو 2 اونیو کې 8 میلیارډ او 260 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین ویلي دغو عوایدو په راټولېدو سره به هیواد کې تر مستقیم او غیر مستقیم مالیاتي سیستم له لارې ګټه پورته شي چې له ډلې یې 2 میلیارډ او 540 میلیونه مالیاتي عواید 1 میلیارډ او 560 میلیونه غیر مالیاتي عواید راټول شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا د څلور د آبادۍ او خوشحالۍ خبرونه به مو راسره تر پایه پورې لیدلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.